السلام علیکم ملګرو الله خیر وکړي د درې کسه خو مونږ نه یو د درې کسو سره به قیامت پر ورځ الله پاک د رحم خبرې نه کوي نو د درې کسه څوک دي موږ ته پکار ځان خبرول پکار دي نو راځي مولانا شیخ صاحب او ټول مسلمانانو سره دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ راځي ویډیو په لوزو د څوک صلی الله علیه وسلم فرمای یو حدیث دی ثلاث درې کسان دي لا یکلمهم الله ولا یزکیهم یوم القیامه درې کسان دي خدای به سره د قیامت پر د رحم خبرې نه کوي ګوره خدا درې کسان دي لا یکلم الله یوم القیامه قیامت پر ورځ به الله د فضل او د کرم او د رحم خبرې نه کوي هلته خلک رحم ته محتاج دي ولا یزکیهم یوم القیامه قیامت پر ورځ به خدای د ګناه نه پاک نه کوي درې کسان څوک دي یو شیخ ظالم چې دی بوډا دی بیا هم زنا کوي ځوان لام ګناه ځوان لام نه چې زنا جایز ده هغه لام ګناه ده خو چې بوډا شوی ظالمه نو ته ولې زنا کوې د سترګو کوي څوک که دا اندام نشي کولی د بوډاګان د سترګو زنا کوي د غوږ زنا کوي د ژبې زنا کوي ته خو بوډا بس که نه خدای ته وګوره بس ځواني کوي هر څوک له که نه ځوانی کې خپله ځواني غرقه کړه د الله عبادت ته ونه که نیکبخته اوس خو جومات ته وخېږه تصبیح راواله که نه بس څه که نه څه کې نو چا له ګټې بس اوس د بچي ځان له ګټي بس لوڼه دې واده کړي دي هغه زمانې پیشه هغه پیشه زامنو دې ودونه کړي ځان له ګټي نه ګټي خپل کار به وخېږه جومات ته اوس الله یاد که تصبیح راواله ذکر وکړه بس که حجره دې اوس پرېږده اوس هم ته په حجره کې ناست دی او دوه بالغ ته راته سر ته پراته دي او درې دته لنګې ته پراته دي او په خپلو نوکرانو همسایهګانو اوس هم ظلمونه کوي اوس ظلمونه مه کوه بس دی سبا بل اوس قبر ته روان اوس خدای ته مخ که نیکبخته بل اوس قبر له روان اوس پرېږده به دا هر څه دا هر څه دي پرېږده ګورې که فالجو والې قسم په خدای که دې بچو د وجود پاک کړو ډېر غټ غټ خلک مې ولیدل نوم درته نه علم ډېر غټ غټ خلک نوم درته نه علم چې کله داسې بیماری اوال چې هغه بېهوشه پراته دي قسم په خدای قسم مې د جومات کې وخوړو چې د هغوی اندامونه د متیازو نه بیا نرسانو او نوکرانو پاک کړي بچو او نوسو وله ګوتې هم نه دي ولوي هسې نومونه او راباندې مه اخلی بده خبره سپکه خبره ده مسلمان به پردا چې مسلمان بېعزتي به نه کوي اسپتال کې پروت وي دا کور ته بوځه نه پیسې ورکوي نرسانو له تاسو یې خدمت کوئ هغه د اسپتال عمله غریبانان هغوی به چا څه کوي هغوی ول اندامونه پاکوي او کور کې وله بیا نوکره ساتلي راشه دا مور خدمت مې کوه خپله لور خپل انګورو به ته نه نږدې کېږي او هغې بابا له مزدور ساتلي راشه راځه صفایي کوه مزدور وله صفایي کوي خپل زوی به ورته نږدې کېږي نه بس دی که نه دونه دې دغه بچو له وګټله نو قبلې ته مخ که نیکبخته تصبیح لاس کې واله قرآن راواله ذکر وکړه الله ته لږ ځان نږدې کړه شیخ ځان نو یې بوډا او بیا هم زنا کې او زنا یوازې د اندام نه ده د سترګو د خولې د ژبې او د سترګو دا ټوله زنا په دې کې مبتلا دی یو دقه شو بل څوک دی ملک جبار بادشاه کبرجن بادشاه ته بادشاه سره کبر ولې کې ته خلکو بادشاه مقرر کړی جزي پیدا ده عاجز کې چې د خلکو خوښې دعا ده ته بادشاه جزي ځان کې پیدا کا کبر مه کوه لویي مه کوه د فارس د علاقې نه استازي راغلل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خوال حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین او داسې بادشاه چې فارس او دا چې دی به مدینه کې لقیده نو فارس به ورسره هلته لقیده خلک دومره یېرېدل دبه وګدې خلک او چې راغلل هغې وي چې دا به په لوی محل کې پروت دي او د ده خو به لوی پروټوکول وي دنه به پولیس او فوج به د ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان وو او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي او ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي ولې عمر دی رضی الله تعالی عنه دته خو به رسېدل هم ډېر ګران دي چې څنګه راله چا تپوس وکړه امیرالمؤمنین عمر به کوم ځای ومونو یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی چې ورغلل الله اکبر نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت و په خاورو پروت اوهو مونږ خو وی چې ته امیرالمؤمنین عمر یې وی د مسلمانانو خادم عمر یې مون خدا خیالو چې تا ته به څومره پروټوکول وي او تا ته به څوک څنګه رسېږي په خاورو پروت څادر د خاورو وجود د خاورو نو بستر هم نشته څادر هم نشي ځان ته لاندې واچوې
عمر اسم دې خاورې له بله روان دی نو به یې پې پروت امیر المؤمنین شو څه شو ته جلو په دې خاورې لاسې بله روان یم پکې اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده بیا به یا لاندې م خاورې بره به م خاورې ښي طرف ته م خاوره ګس طرف ته م خاوره یو خوا م د خاورې دیوال بل خوا م د خاورې دیوال بره د خاورې چت لاندې د خاورې فرش ایمان دې ته عاجزي دې ته غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه لوی شخصیت بل نو بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر لا يمكن الثناء كما چې صح صفت دی او حق دی د نشم ویلی خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق ته مرتبه اوچته ده لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر به په اوښ سور او رسول الله مبارک پړې نیولې ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی د کور کار ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان له جامه په خپله ګنډلې نه حبیبیانې دي چې جامه به یې په خپله به یې ګنډله بورقه قسم په خدای بورقه د کوي په خپله ګنډلې څپلی ځان له په خپله ګنډلې رسول الله مبارک ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي دا بدبخت دی دا بدبخت دی د پیغمبر په نقش قدم لاړ شي هغه کې عاجزي و ځان کې عاجزي پیدا هغه کې کبر ولونی و کبر ولوی ونه کې یا بادشاہ له څه پکار چې تکبر جن کې تا ته خو محتاج چې سبا خلک اوټ راکړي خاجزي وکړي بیا له خلک اوټ درکړي ته خو محتاج خلک دعاګانې درته وکړي